راځي شولاس پکار ودان او افغانستان د ګل غوندې بخکلی جوړ د غزنی کندهار 220 کیلووټ برېښنالیک مزي مستند له غزنی څخه زابل او کندهار ولایتونو ته د 220 کیلووټ برېښنالیک نیمګړې پروژې بشپړتیا لپاره د برېښنا رهبرۍ مټې راونغاړلې ځکه دې پورې د سلګونو زره افغانانو هیلې تړلې وي. د دې سترې پروژې چارې د 1996 لمریز کال د زمري میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو پراختیایي ادارې یا USAID په مالي ملاتړ د څه باندې 114 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د KEC هندي قراردادي کمپنۍ له لوري پیل او پر مخ وړل کېدي چې د کابل له فتحي او د افغانستان اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته USAID د دې پروژې مالي ملاتړ څخه لاس واخیست. د کابل له فتحې وروسته د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ پریکړه وکړله چې ټولې هغه نیمه کاره پروژې چې نړیوال ډونران یې درلودل او یا نړیوالو مخته وړلې چې وروسته تر فتحې متاسفانه هغوی دغه پروژې نیمګړې پرېښولې او د دې د مالي ملاتړ څخه لاس په سر سوله. موږ هڅه کوو چې ټولې هغه نیمګړې پروژې په دوه ډوله باندې بیرته پیل سي. یو دا چې موږ د هغوی سره تماسونه نیسو، هغوی ته بلنه ورکوو چې راسي خپلې نیمه کاره پروژې بشپړې کړي. دوهم دا چې موږ دغه پروژې ټولې په کټګوریو سره وویشلې، درجه بندي مو کړلې. د هغه څخه وروسته به یوه پروژه د خیره سره د افغانستان برېښنا شرکت او یا هم د اسلامي امارت په بودیجه باندې پلي کیږي. خو د افغانستان اسلامي امارت وتوانید چې د دې پروژې چارې له ملي بودیجې بیا پیل کړي او پریکړه وشوه چې دغه پروژه به په 4 برخو کې بشپړیږي. لومړی برخه یې د 120 پایو پاتې بنسټونو جوړولو چارې د 2.2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د افغاني سایقه انرژي شرکت ته په قرارداد ورکړل شوې. د دغه شرکت استازي د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ څخه مننه او خوښي څرګنده کړه او وایي چې پخوا به داسې پروژې د بهرنیو شرکتونو لخوا پر مخ وړل کېدې، خو اوس یو افغاني شرکت د افغان انجینیرانو پر مټ د دې پروژې چارې پر مخ وړي. کار فعلا در 5 لات شروع جریان دارم. لات اولی ما که غزنی قره‌باغ است، شامل 18 تاور می باشد که در حدود 16 تاور یزی تکمیل گردیده. تقریبا در حدود 80 الی 85% کار است در بر میگیرد که تکمیل شده است. و لات دوم ما قره‌باغ الی مقر است، شامل 19 تاور می باشد که 15 تاور یزی تکمیل شده و 4 تاور یزی هم کار سرش جریان داره. و لات سوم یزی مقر الی شاجوی که شاملش 26 تاور بود، 17 تاور یزی تکمیل شده و متباقی تاورها هم سرش کار جریان داره. و لات چهارم یزی شاجوی الی قلات است که 17 تاور در بر میگیره، 9 تاور یزی تکمیل شده و 8 تاور یزی باقی مانده که کار فعلا سرش جریان داره. قلات قندار که شامل 40 تاور می باشد، 30 تاور یزی تکمیل شده. شرکت سائقه انرژی سپلای کار ساخت ساز فاندیشن های تاداب های 120 پایه ازی که باقی مانده از قبل به اجاره گرفته که شامل اسکویشن، RCC، PCC، قالبندی، استاب ستینگ. از طرف شرکت برشنا این نظارت صورت میگیره، حتی از هر کراچی مسئله از این نظارت صورت میگیره، از کیفیت کار، از سیخ گل، از هر نگاه و حتی از بخش سروی استاب ستینگ از هر نگاه اینجا نظارت صورت میگیره. 2 دانه انجینر صاحبای برشنا دائم اینجا همراه ماست. په دې پروژې کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي کارکوونکي بیا په دې خوښ دي چې په خپل هیواد کې دوی ته د کار زمینه برابره شوي او د هیواد د روښنایي او پرمختګ لپاره کار کوي. ما از دولت و از شرکت برشنا تشکری میکنیم که همچون برنامه‌های ملی را روی دست میگیرن که در حدود 600-700 نفر در این پروژه کار میکنن و این فامیلایشان از این طریق آشنا میشه. فعلا ولایت غزنی ده 220 کیلووات برق پروژه ده اشتد غزنی قندهار ده. بسیار تشکر لگتیارس. خب پروژه نمدن سایقه انرژی دن بسیار ایش ماهیت بسیار سفتن ناچه ها نفر لبرد ایشلیا
نه چند نفر ل پروژه برقتن غزنی قندهار پروژه غزنی قندهار 220 کیلووات نه چند نفر ل بهرهمند بالیا. کارمندای شرکت سائقه نور هستیم. تشکری از امارات اسلامی میکنیم که زمینه کار برای ما مساعد ساختن و دیگه کار ما ان شاء الله ما خدمت به وطن خود میکنیم. اینا که برای ما کار مساعد بسازن و جوانای ما از وطن فرار نمیکنن. دیگه ما میتونیم در خانه و وطن خود کار و بار بکنیم. د یادو یو سلو شلو پایو پاتې بنسټونو جوړولو چاري د قراردادي شرکت له لوري په چټکۍ قرارداد سره سمې پر مخ روانې دي او د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي انجینیرانو له لوري ټول کاري بهیرونه تر کره څارنې لاندې په نورمال ډول پر مخ وړل کیږي چې ډېر ژر به د دغې پروژې لومړۍ برخه بشپړه شي. موږ خو فی الحال دغه پروژه کې د فونډیشنونو کانکریټریزي روانه ده، سټپ سیټینګونه دي، یعنی د سروې برخه ده، د کوالټي او کنټرول برخه ده. موږ له دغو برخو نه په منظم شکل څارنه کوو او ترې نظارت کوو او په ورځني ډول د خپل راپور خپل مرکز سره شریکوو. تر دې دمه د دوی کارونه چې موږ لیدنه کړې تر ډیره بریده ډیر ښه ستاندرد او د پروګرام او د سپیسیفیکیشن مطابق روان دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري د غزني کندهار برېښنا لیږد مزي له پروژې دوامداره لیدنه او څارنه کوي او کاري بهیرونه یې له نږدې څاري. د غزني کندهار 220 کیلووټ برېښنا لیږد پروژې د پوره بشپړاوي لپاره چې د پاتې پایو د بنسټونو جوړول، د پایو درول، د برېښنا مزو غځول او سبسټیشنونو د پاتې چارو بشپړول دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د دغې پروژې پاتې چارو د ترسره کولو لپاره 11 میلیون امریکایي ډالرو ته ضرورت و چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه لخوا منظور او د مالیې وزارت ته یې د پیسو ورکړې حکم صادر کړ. د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د غزني کندهار 220 کیلووټ برېښنا لیږد پروژې د پاتې چارو په اړه داسې وویل. د غزني کندهار پروژه یو د هغه پروژو څخه ده چې نړیوال ډونران یې درلودله او د فتح وروسته هغوی د دې پروژو د پلي کېدو څخه لاس په سر سوله. موږ دغه پروژه په لومړي سر کې چونکې دا زموږ دپاره لومړیتوب یې درلودی او اړتیا وه، موږ د دې پروژې چارې سایقه انرژي په نوم باندې یو افغان شرکت ته دغه چارو د پرمخ وړلو دپاره قرارداد وکړي چې 2.2 میلیونه ډالر لګښت پر راغی. په لومړي سر کې د دې فونډیشنونه دي چې د دغه فونډیشنونو چارې انشاءالله العزیز په نږدو راتلونکو کې به بشپړې سي. لومړی برخه د یادو پایو درول، د پایو بنسټونو ډکول، د خوندیتوب دیوالونه او د یاد برېښنا لیږد مزي د نیمګړتیاوو حل کول دي. دویمه برخه د المونیمي مزي او د نوري فایبر مزي غځول، ټیسټینګ او کمیشنینګ دي. دریم په یاد مسیر کې د 5 سبسټیشنونو د پاتې چارو بشپړول دي چې د بودیجې له منظورۍ وروسته به یې په راتلونکي کې کار پیل شي چې دې برخه کې به په لومړي ګام کې د 2 سبسټیشنونو کار پیل کیږي او په دویم ګام کې به د 3 سبسټیشنونو د جوړولو پاتې چارې هم پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت د پروژې دواړو لاټونو لپاره تخنیکي مشخصاتو سروې او ډیزاین سربیره نور اړوند لازم اسناد چمتو او د 1445 قمري کال د لومړۍ میاشتې په 26 نیټه د تدارکاتو ریاست ته ولیږل چې په لومړي قدم کې به یوازې د دویمې برخې یعنی د پایو درولو، د پایو بنسټونو ډکولو، د خوندیتوب دیوالونو او د یاد برېښنا لیږد مزي نیمګړتیاوو حل کول پکې شامل دي. قرارداد به یې ترسره شي. د تدارکاتو ریاست لخوا د پروژې اسناد د ملي تدارکاتو ادارې ته لیږدول شوي چې په لنډ وخت کې به پروژه اعلان ته وسپارل شي او د قرارداد تړون به ترسره شي. د دې لویې پروژې د 120 پاتې پایو بنسټونو جوړولو چارې په غزني، زابل او کندهار ولایتونو کې د سایقه انرژي قراردادي شرکت له لوري په چټکۍ پر مخ روانې دي. د دغه مسیر د پاتو پایو د بنسټونو جوړولو او مزو غځولو په ګډون به ټولې پاتې چارې راتلونکو پړاوونو کې بشپړې شي. د پورته یادو شویو پړاوونو له بشپړتیا وروسته به د پروژې پر ټولو بشپړو شویو پایو د مزي غځولو چارې د تدارکاتو له لارې ګټونکي شرکت ته په قرارداد ورکړل شي چې د پروژې ټولو چارو بشپړتیا سره به غزني، زابل او کندهار ولایتونو ته 220 کیلووټ مزو کې برېښنا ورسول شي.
د افغانستان برېښنا شرکت له فتح وروسته ټولې هغه پروژې چې نړیوال مالي مرسته کوونکي درلودل او اوس د نړیوالو لخوا نه تمویلیږي، نوملړ یې چمتو او بیا یې درجه بندي کړي ترڅو ټولې ولاړې پروژې بشپړې او خپلو ولسونو ته د برېښنا رسونې بهیر چارې ګړندۍ کړي. تاسو پوهیږئ چې دغه یوه ملي پروژه ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د غزني، کلات، کندهار هغه سیمې چې د برېښنا له نعمته بې برخې دي هغه سیمو ته برېښنا ورکړل سي او د صنعتکارانو، د زراعتو، همداراز تجارتي برخو ته به منظمه برېښنا ورکول سي او د دې پروژې په عملي کولو سره موږ د کندهار ولایت سره د وارداتي برېښنا مزی دی چې یو ځای کیږي او کندهار ولایت به وارداتي برېښنا څخه هم برخمن سي. دا هغه ستره پروژه ده چې په بشپړېدو سره به یې د اړوندو سیمو د برېښنا شته ستونزې حل شي، له برېښنا بې برخه سلګونه زره ولسونه به له برېښنا برخمن شي. په دغه مسیر کې د پرتو ولایتونو اقتصادي، صنعتي، کرنیزو او ګڼو برخو کې به د پام وړ پرمختګ او مثبت بدلون راشي. لاس په کار